د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایروس 300 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او دغه وایروس له کبله په یاده موده کې 28 کسان مړه شوي دي. دغه وزارت د شمیرو له مخې په هیواد کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 150,000 او 978 ته رسیدلی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې 1901 نوي مشکوک کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو خصوصي دولتي لابراتوارونو کې تشخیص شوي دي چې د دې جملې څخه 360 تنه مثبت وو چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 150,978 ته ورسېدل. په یاده موده کې 532 کسان راغلي دي او متاسفانه 28 کسان خپل ژوند لاس ورکړی. دغه وزارت چارواکي وایي چې لا هم د کرونا وایروس ګواښ پر خپل ځای دی او له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د وزارت لخوا ټولې سپارښتنې د په جدي توګه عملي کړي. بلخوا د فرانسې حکومت له کرونا وایروس سره د مبارزې په موخه له افغانستان سره 144,000 ډوزه د استرازینیکا کمپنۍ لخوا د جوړ شوي واکسین مرسته وکړه. په کابل کې د فرانسې شارج دافیر توماس ګیبریټ افغان لوري ته دغه واکسینو د سپارلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یې له افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. We will continue to stand by the Afghan people. موږ به له افغانانو سره د کرونا وبا د مبارزې په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. د دغو مرستو او همکاریو په لړ کې موږ ډیر خوشحاله یو چې نن له افغانستان سره د کرونا وایروس 144,000 ډوزه واکسینو مرسته کوو. vaccine against COVID. په ورته مهال د عامه روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې د فرانسې هیواد لخوا مرسته شوی دغه واکسین به هغو کسانو ته ورکول کیږي چې لومړی ډوز ورته تطبیق شوی خو دویم ډوز یې لا هم پاتې دی. با رسیدن این واکسین تمام اوی از هموطنان ما که دوز اول واکسین خود گرفته بودند و انتظار دوز دوم خود داشتند میتونن با اطمینان خاطر به مراکز صحی مراجعه کنند و تمام او 200,000 هموطن ما که واکسینایشان مانده بود میتونن واکسین خود بگیرن و کامل شود واکسینشانشان. د یاد وزارت چارواکي زیاتوي چې تر دې مهاله په ټول هیواد کې 1.7 میلیونو کسانو ته د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق شوی او په خبره یې دوی هڅه کوي چې د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته دغه اندازه نوره هم زیاته کړي.